د خبريالانو او ولایتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ ناسته د ننګرهار ولایت مقام او اطلاعات او کلتور ریاست په همغږۍ دغه ناسته کې د سیمایي ملي او نړیوالو رسنیو استازو ګډون کړی و. دلته د ځینو ادارو له لوري په وخت د معلوماتو نه ورکړه مهمو او رغنیزو پروژو پر مهال د خبريالانو نه خبرول د یو شمېر ولایتي ادارو او ولسوالیو د مسؤلینو له لوري خبريالانو سره د لازمي همکارۍ نه کول د سیمایي راډیوګانو اقتصادي ستونزې یادې شوې چې په دغه ولایت کې خبريالان او سیمایي رسنۍ ورسره مخامخ دي. ګډونوال دغه ډول ناستې خورا مهمې ګڼي او زیاتوي چې هیله مند دي چې په دې سره به یې د کار پر مهال یو شمېر شته ستونزې راکمې شي. بعضې ډېر داسې موارد وو چې مخکې خبریالان ورسره لاس و ګریوان و یو تشویش و نو انشاءالله والي صاحب مرستیال والي صاحب ډاډ ورکړو نو له دې نه وروسته به انشاءالله موږ په ډاډه زړه باندې کار کولی شو. ناستو ضرورت دی چې باید خبریالان او مسؤلین په خپلو منځو کې خپل هغه ستونزې سره شریک کړي تر څو خبریالان وکولی شي د نظام په ګټه باندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ننګرهار د والي مرستیال اطلاعات او کلتور رئیس او د بیلابیلو ادارو د ویاندویانو له لوري بیا په دغه ناسته کې خبریالانو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د ننګرهار د والي مرستیال ویل چې د خبریالانو ستونزې به په اداري مجلس کې د رئیسانو د ولسوالیو له مسؤلینو سره شریک کړي تر څو د حل په برخه کې لازم اقدامات ترسره شي. تاسو د مشکلات د اداري مجلس کې شریک کو چې هغه مستوفیت دی او ګمرک دی او معرف دی قبل ریاست دی موږ به د هغوی سره خبره وکړو. نو ما سره خو همدغه خبرې وي انشاءالله د همکارۍ ډاډ درکوو چې موږ څومره په وس کې وي هغه همکاري در سره کوو همکار یو در سره. که څه هم د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په دغه ولایت کې وخت نه وخت تر دې وړاندې هم د خبریالانو سره دغه ډول ناستې شوي خو دا لومړی ځل دی چې د ولایت مقام له لوري د دغه ډول یوې ناستې زمینه برابرېږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.